علیکم دوستانو، انشاءالله چې هر یو تن برک روغ او خوشحال اوسئ. دا د دولت آباد کوڅې دي چې ټولې کوڅې د باران په وخت او ورښتونو په وخت کې داسې له خټو ډکې اوسي چې تګ او راتګ پرې ډېر زیات مشکل وي. دولت آباد کلي ته په دې برخه کې هیڅ ډول خدمت نه ده شوی. دولت آباد هم د 12مې ناحیې ارزان قیمت احمد شاه بابا مینې یو ساحه ده چې ګڼ شمېر نفوس پکې اوسیږي، اما هیڅ ډول خدمت نه ده شوی. نورو بلاکونو ساحو ته چې لاړ شي ټولې پخې دي، اما دلته چې راشي له خټو ډکې، هیڅوک هم نشي کولی چې په اسانۍ سره له یوې سیمې بلې کوڅې ته، له یوې ساحې بلې کوڅې ته تیر شي. نو له ټولو قدرمنو مې هیله ده چې د چارواکو تر غوږونو همدا ویډیو ورسوي، تر څو هغوی هم پوه شي چې دلته خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي. غریب ولس بیچاره هم نشي کولی چې دا کوڅې پخې کړي، ځکه د هغوی توانۍ دومره نشته، ځکه ټول کورونه خام دي. تاسو ورته وګورئ دا وضعیت ده، دلته به څرنګه خلک تیر شي. نه کوڅې اوبه وتلې دي او نه هم کوم بل طریقه خدمت ورته شوی ده. نو هیله مند یم چې ټول راسره دا غږ بدرګه کړئ او د چارواکو تر غوږونو دا ورسوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.